عبد الله بن عباس فرمایي چې کله سړی د خپل بیبي سره هم بستری کوي او دا الفاظ نه وایي ودا بچی چې کله پیدا کیږي دا به مخنث پیدا کیږي معنی په دې کې شیطان مو سره شریک شو دې وجه نه چې انسان همیشه شر خوريږي رسول الله فرمایي باج انسان د شر چابې نه د خیر کول ګونه او باج انسان د خیر کول ګونه د شر چابې نه نو دې وجه نه چې انسان کله هم بستری کې پکار ده چې هغه الفاظ دعاګانې وایي چې کوم رسول الله موږ تاسو خودلی کله هغه سره محروم شي ته شي بچي به ډېر به خیره بچي او هغه په اول کې ویل پکار دي یو سره د خپل زنانه لا خور یا تر لفظ استعمال کی دا خبره ګوره یاد ساتي بعض خلک وهمین دي طلاق نه دي شي جوړ کړی درکو یو اسی معمولی غونې شي او بعض خلک عادي غني امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس خبره ذکر کړی چې الطلاق و ترین طلاق په هغه وخت واقع کیږي چې سړی په کامله معنی باندې خپل خزي نه موري کسر خلین ورته خور الفاظ واته یا په تور مثال نور الفاظ واته او مقصد صاحب دې مقام کې طلاق نه بلکې اظهار د مینه محبت نو اهل علم فرمایي چې بری باندې دافع هیڅ نقصان نه راځي بری مسله کو ان شاء الله پوه شوي بعض خلک طلاق د شوشي غني چې څنګه داستر ګره پوي الګه خدمه طلاق کړي نه ما ورته خور نه ویلي او ما ورته مور نه ویلو بس یو مولا په شمنډه کو بل مولا په شمنډه کو په مليون دې الله رحم وکینو یو ورته درې واقع شو بل ورته زم کې کتاب ګورم بل وشنه یو واقع شو سړی حق حیران شي چې اوس دومنو کاغه طلاق په هغه وخت واقعي چې د په کامل معنی د خپل خزینه موړي نور جوړ جاړې نه کیږي نو سره خپل ولی کیږي او نه د جرګې منځ کیږي بس هغه طالب په خپل معلوم نه به بدی چې طلاق مسله نه ده کته د الفاظ استعمال کړو او په دې مقام کې سم مقصد اظهار د طلاق نه و نه طلاق و هیڅ خبره به نشه د خپل ساکه زنانه ده او دا وسوسه مخه راوړه ما ابلیس علیه لعنت اول په اودس کې شړې راګيري چې بدی کې کارونه شنه به د مانځ کې راګيري چې بدی کې کارونه شنه به کسه په طلاق کې راګيري لکه ختمه طلاق کړو طلاق مې نه کړه چې بدیم کارونه شي به د الله په ذات کې راګيري دا رسول الله په حق دا الله به یو کوم نه دا مونږ چې پیدا نو د الله بشرته دا جنت به یو کوم نه دی وخت کې لا اله الا الله و اعوذ بالله و د سوره حدید ابتدائي آیتونه و امنت بالله و امید در چې الله به دې وسوسه ته ختم کې خبرګه پیغام زمون امت دا معافت رسول الله فرمایي ځکه صریح لمن دا کار ایمان دې پتا کینو په دې شی باندې ستا کزا طلاقی نه دا ستا خپل کزا هغه ساده نه سره تعلق لري